قدرمنو ما نن به په عدم تشدد خبره در سره وکم. موږ پښتانه مینه وهو، ورور که دوې درې خبرې زیات را سره وکړي ولیم، اکا وژنو، تربور وژنو. زموږ وطن چې دی دا له وسلو ډک دی. هر سړی چې د کور راوځي یا توپنچه توپک ورسره تقریبا په وطن کې بدبختۍ دي، خانداني دشمنۍ دي. نو د عدم تشدد فلسفه پښتنو چیرې منلې ده چې ورور ولې، د اکا زوی ولې، اکا ولې، تربور ولې، همسایه ولې، مینه هر سر ډبیې. موږ د عدم تشدد پیروکاران یو. په دغه خاوره په دې وطن چې انګریز راغلی و، یو د انګریز سره زموږ عدم تشدد و. انګریز موږ نه ویشتی، په هغه وخت کې موږ تربور وژل، په هغه وخت کې به چې ورور دوې درې خبرې وکړې موږ ویشتی، همسایه مو ویشتی. پښتون هم نه مافوي، لیکن انګریز معاف کړی و د عدم تشدد پر نامه باندې. پښتانه باید عدم تشدد د ورور سره وکړي، د مینې سره وکړي، د اکا سره وکړي. د پښتانه له هر ټبر سره باید عدم تشدد وکړي. او که چیرې پښتانه مینه وهي، ورور ولي، اکا ولي، همسایه ولي، تربور ولي، هر پښتون ولي چې دوی خبرې ورسره وکړي. او هغه دشمن چې په رسم و رواج، په کلتور، په ژبه نه دی راګډ، له هغه دشمن سره موږ عدم تشدد کوو. د عدم تشدد له وجې، د دې فلسفې له وجې دنیا موږ په انسانانو کې نه شمېري. نه څوک راڅه بیریږي، نه څوک سترګه راڅه کوي. هغه خبر دی چې وروره دا د عدم تشدد پیروکاران دي چې په سر په ډبره وویلې، په تندي وویلې، هر څه ورسره وکړي، دوی جنګ نه کوي. ها، په مینې غښتلی دي، په ورور غښتلی دي، په همسایه غښتلی دي، په تربور غښتلی دي. د پښتانه په وطن چې اوسي په هر سړی غښتلی دي. او ازلي دشمن ته مو ملا ماته ده، له هغه سره عدم تشدد کوو. دا څنګه عدم تشدد دی؟ او څه په جوړه کوو؟ دا زموږ ژوند چې شي دی، د دنیا یو سړی نه راڅه بیریږي، یو انسان هم نه راڅه بیریږي، نه په انسانانو کې شمېري. ولې خو موږ د عدم تشدد پیروکاران